د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی ټریله چلوي په همیشه په سفر باندې، آیا دی به همیشه د سفر په رخصتونو باندې عمل کوي؟ الجواب بالله توفیق هغه ده چې دی به همیشه د سفر په رخصتونو باندې عمل کوي. لکه دا کشتۍ چې چلوي یا د جهازونه چې چلوي پایلټان، او د ټریلې چې چلوي، او دغه ټکسۍ چې چلوي چې لرو لرو علاقو ته ځي راځي، دغه کاري دی همیشه د سفر د رخصتونو نه پیدا اخیستی شي. قرآن او حدیث کې یو ځای کې دا مسله داسې نه ده راغلې چې د سفر د رخصتونه د هغه چا دپاره دي چې دی کله نه کله په سفر باندې وځي. نه، الله او د الله پیغمبر خو عامه خبره کړې چې څوک به سفري دته دا د رخصت شتي، لکه دوه مونځونه یو ځای کول، مونځ قصر کول، سنت نه کول، په جوراو باندې مسح 3 ورځې 3 شپې پورې کول، دا رخصتونه. روژه که نیسي ودې نیسي، که نه نیسي نه دې نیسي، وروسته دې قضا راوړي. دا رخصتونه د هر مسافر دپاره دي، که هغه همیشه په سفر باندې او که هغه کله نه کله په سفر باندې. والله اعلم.